بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د 5 آیز نوم هغه وخت میډیا کې زمونږ مخې ته راغی کله چې د نیوزیلینډ کرکټ ټیم نیمګړې دوره پرېښوده او د میچ شروع کېدو نه 16 ورځې مخکې د پاکستان دغه دوره کینسل کړه. د نیوزیلینډ کرکټ ټیم خو لاړو، خو د هغې نه پس بیا خلکو وی چې دا 5 آیز دا دوره منسوخ کړه. دا 5 آیز څه شی دی؟ راځئ چې ځان ته خبر کړو. نو 1941 هغه کال و چې دویم جنګ عظیم شروع. په دویم جنګ عظیم کې امریکا او برطانیه یو طرف ته او د جرمني خلاف جنګ کو. په امریکایي او برطانیي یو بل سره انټیلیجنس شیرینګ شروع کو، لکه خفیه معلومات تبادله شروع کړه. د چا خلاف؟ د جرمني خلاف. چې کله دویم جنګ عظیم ختم شو نو په 1946 کې دغه دواړو ملکونو برطانیې او امریکې اوس آفیشلی کانټریکټ ساین کو او آفیشلی معاهده کې دوه خبرې وي. نمبر 1 یو بل سره به انټیلیجنس شیرینګ کو، نمبر 2 د یو بل خلاف په جاسوسي نه کو. او دا معاهده د چا خلاف وکړه؟ اوس خو جرمني نه وکنه، نو اوس د روس خلاف وکړه. نو په کولډ وار په دې اوږده عرصه کې د اوږد وخت کې دا دواړه ملکونه چې وونه دی لکه انټیلیجنس شیرینګ وکړو د روس خلاف. 10 کاله بعد چې کوم دی نو دې ته 3 ملکونه نور رالل. هغه 3 ملکونه چې کوم نور رالل نو اوس ملکونه 15 شو. او مختصر تعارف او ساده تعارف د دې 15 وړو ملکونو دا دی چې دا 15 وړو ملکونه هغه ملکونه دي چې انګلیش سپیکینګ نیشنز دي، انګریزي د دې ژبه ده. نو دا امریکا ده، برطانیه ده، کینیډا ده، استرالیا او نیوزیلینډ دي. نو دا 15 وړو ملکونه لکه په 1956 کې یو بل سره معاهده کې داخل شو او اکه خبره وه چې د روس خلاف په چې کوم دی انټیلیجنس شیرینګ کو او د یو بل به جاسوسي نه کو. اوس چې روس کله ټوټې شو د 91 نه پس نو دغه معاهده په خپل ځای برقرار وه، د دې د تنظیم شته او نن سبا خلک وایي چې د چین خلاف چې کوم دی یو ځای دي د چین خلاف کار کوي. نو د طالبانو جنګ کې هم د یو ځای یو بل سره انټیلیجنس شیرینګ کو. آیا ټول عمر د یو بل باندې دغه شان اعتماد پاتې شوی دی؟ نو ډېر کمتر وایي د بد اعتمادي راغلی ده. نور تر اوسه پورې د اعتماد په یو بل برقرار دی. لکه بد اعتمادي یو پیرې ته چې کوم دی برطانیې روس سره چې کوم دی نه څه انټیلیجنس شیرینګ کړو نو د هغې د وجې نه امریکا ته خفه شوې وه. نو داسې کمتر راغلی دی، ډېر کمتر. ښه برطانیې اوس چې کوم دی د چاینا کمپني هواوی چې دا نه هغې سره یې د 5G ټیکنالوجي د پاره معاهده وکړه چې هغه معاهده یې وکړه نو په هغې باندې هم امریکې بد وګڼل او امریکې ویې چې هواوی کمپني چې ده نه خو د چاینا یو داسې کمپني ده چې هغې خو چاینا له جاسوسي کوي. نو بیا برطانیې دغه معاهده هغې سره ماته کړه. نو تاسو ته لکه د دې نه به پته لګېدلي چې 5 آیز څنګه یو ځای کار کوي. نو اوس د پاکستان د نیوزیلینډ د کرکټ ټیم دا دوره په دې کې څومره حقیقت دی چې آیا دا 5 آیز کینسل کړې ده او که نه ده کینسل کړې. نو وخت سره چې کوم دی خبره به نوره کلیر شي، خو تر څه حده پورې چې کوم دی نو دې خبره کې ښکاري چې وزن شته چې دا هم د دغې تنظیم کار دی. لکه مطلب دا دی چې د امریکې کار دی، د امریکې او د هغه امریکې ولې کینسل کړه نو هغه هم د هغې هم چې کوم دی نه دغه شته چې څو ورځې مخکې کابل ته د ISI چیف لاړو او خلکو وی چې په امریکې اوربل کو او په انډیا یې اوربل کو. نو خامخا هغوی خو هم ریاکشن شو کو که نه، نو کیدای شي دا د هغې ریاکشن او کیدای شي نه. بله ویډیو به بله موضوع باندې جوړو. زمونږ چینل هم د داسې ویډیوز لپاره ګورئ. ډېره مننه.